بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو دوستانو زمونږ اساسي نننی درس ده لکسیون 18 یعنی اتلسم درس 18 سپیل یا بوشابیغن داسې لیکل کیږي. ښه ګران دوستانو شروع کوو د درس. ګورئ دوستانو مارکې خو یعنی پیژنئ چې مخکې درسو کې مې درته وویلې چې یعنی علامه وهل. ښه دلته مثلا الحمدلله شکر دلته مثلا دلته وایي چې لندنامن شرایبن ویر ام انفنگ کنه، یعنی څه لندنامن خو پیژنئ چې د ملکو نومونه، شرایبن چې لیکئ، ویر یعنی کله چې لیکئ، ام انفنگ یعنی څه چې کله تاسې دا لیکئ باید د هغه د ملک نوم یعنی اولنی حروف تاسې باید غټ ولیکئ. غټ یعنی څنګه؟ ګورئ مثلا دوستان اوس موږ تاسې دلته لیکو مثلا همدغه انفنگ په حساب باندې. اوس مثلا افغانستان کنه، افغانستان. ښه افغانستان خو مو لیکه، که دغسې ولیکو موږ تاسې صحیح ده، ځکه اولنی حروف غټ ولیکو انفنگ یعنی دغه او دا نور واړه راځي. ښه او مثلا که داسې ولیکو دوستانو افغانستان صحیح ده لیکل کیږي، یو خو چې ده صحیح نه ده، که په هره ژبه کې دا صحیح نه ده، او بل که چیرې موږ تاسې صحیح او غلط نه پېژنو خو دغلته دا د موږ تاسې ته دستور راکړو، یعنی تاسې انفنګ یعنی څه شی وکئ، د هر ملک نوم چې لیکئ د هر ملک یعنی نو ویر کنه، یعنی کله چې د ملک نوم لیکئ یعنی کله چې لیکئ نو تاسې د اولنی حروف چې بیا هغه ولیکئ دغسې یعنی غټې ولیکئ. مثلا افغانستان یعنی اولنی حروف یوازې افغانستان چې د هر ملک نوم لیکئ اولنی حروف تاسې غټ باید ولیکئ. ښه ګران دوستانو امیدوارم تاسې په دې باندې پوه شوي. لاندې درس ته راکوزیږو. د بل درس ته دلته وایي شرایبن اوند لیزن لاوت. شرایبن یعنی خو پیژنئ چې ولیکئ، اوند او لیزن یعنی وی وایي، لاوت یعنی په جګه. ښه ګورئ دوستانو مثلا موږ تاسې دغه نومونه لرو چې وایو کنه ان لند ستان آی. ښه ایتال بلک کولومب دوچ گریخن تای ازبکی افغانی پاکی مثلا ترک منگول سلواک. ښه دغه نومونه دي مثلا. اوس ګورئ دوستانو مثلا دا یعنی څه، زه به دا قلم سور کړم ځکه زموږ تاسې دا لیکل د دې لیکلو سره فرق وکړي، ځکه چې دغه خطونه موږ تاسې راخلو دلته ږدو، ځکه زما دغه مقصد ده ښه چې باید تاسې پوه شئ. ښه دلته مثلا ایتال یعنی څه؟ ایتال یعنی ایتالین، ایټالیا ته داخل شوی ایتالین ورته وایي. مثلا دا شی ای ای ان چې راشي کنه په دې ملکو کې د ای ای ان راځي ایتالین. مثلا دا دلته راغی. ښه زه به زر ولیکم ځکه چې دوستانو ویډیو غټېږي، تاسې خپله په مطلب باندې رسېږئ چې دا وګورئ. که تاسې مثلا توجه ورته وکړئ خپله رسېږئ، او که توجه ونه کړئ چې زه څونه تاسې ته ووایم که نه تاسې نه رسېږئ. ښه مثلا بلګین یعنی چې دغه نوم په دې کې هم راځي او دلته هغه راځي. کولومبین یعنی په کولومبین کې هم راځي. ښه اوس راځو دا خواته راځي یعنی دوچ خو یعنی ژبه یعنی د ژبې سره که دا شی یو شی شي یعنی لند ورسره ولیکل شي که نه، لند یعنی څه شی؟ ملک یعنی د ملک نوم ده که نه. ښه لند دوچلند. مثلا دا گریخن یعنی البته ژبه، نور خو مثلا ماته په بل دلیل باندې نه راځي، خو لیکن که لند ورسره ولیکو ګریخنلند یعنی په دې ژبه کې ګریخنلند یعنی د ګریک ملک یا د ګریک د ملک نوم. ښه او دلته اوس تای لیکلي، تای یعنی تایلند یعنی ملک. ښه دا خواته مخکې راځو دلته ستان ده مثلا ازبکستان کنه، که ازبکی کې خو مثلا ازبکی ژبه شوه یعنی البته همداسې شو ازبکی، او که ستان ورسره کې ازبکستان مثلا چی شو یعنی ازبکستان یعنی یو ملک ده خو پیژنئ دوستانو. ښه او که مثلا د افغانی یعنی افغانی ژبه، افغانی موزیک، افغانی چی شی کنه. اوس مثلا که ستان ورسره ولیکو ستان یعنی افغانستان یعنی ملک. ښه اوس دلته پاکی یعنی څه شی؟ یعنی زه ماته خو په دې باندې څه هغه نه راځي، خو لیکن که ورسره ولیکو یعنی یو ملک کنه پاکستان. او دلته اوس مثلا
ترک یعنی ترکان مثلا دغه خو په دغه حساب باندې خلاصه تاسو باید دوستانو پوښي مثلا ترکای یعنی هغه ای آی چې راځي کنه هغه دلته لاندې راکوزيږي ترکای او مثلا دلته مونګولای مثلا مونګولای هم راولو مونګولای کنه او مثلا د بل سلواکای وای مثلا داسې په حساب مثلا دا خو بل خلات ولیکو سلواکای یا اوس امیدوارم په باندې دوستانو تاسو پوه شئ اوس لاندینی پاڼې ته راځو چې دلته موږ تاسو ته وایي شرایبن زی درای مثلا درې یا به داسې چالو کوم زه به تاسو ته دلته درې په دوه ډوله باندې ولیکم چې درای ښه درای یعنی دغه په لیکلو کې درې دي درای او هغه درې داسې په یعنی دا په سپیل بوختابیغن د دریو ده او دا چې دي مثلا داسې درې دي لکه په حساب کې چې ښه شرایبن زی درای لندا und buchstabieren Sie de anderen رانتن هم ورته غانتن لکه دا ار چې دا یا ار دوی د غ داسې غن غوندي आवाज ورکي یعنی غانتن کنه یا یعنی څه معنا شرایبن یعنی ولیکي زی تاسي درای یعنی درې لیندا یعنی د ملکو und او buchstabieren سپیل ولیکي یعنی د درې ملکو د نمونه یعنی سپیل ولیکي buchstabieren ولیکي زی تاسي د anderen رانتن یعنی په بل مشوره باندې یا په بل ترتیب باندې کنه داسي ښه ګرام دوستانو زه به تاسو د درې ملکو سپیل یا buchstabieren درته ولیکم یا او دا بل ختم چې لیکل کچېره په دې کې دوه ملکونه ځای شو کنه تاسو کولای شئ په دې کې مثلا هغه وي وزامه د دې لپاره لیکل که مثلا چیرې هغه شي یا کمی زیاتی راشي نو بیا په دې کې ځای نشي بیا وخت نه لرو چې مثلا دا خاطر کو ښه زه به تاسو ته buchstabieren ولیکم یو دوه خبره ده دوستانو دا یا ساتي چې کلم تاسو buchstabieren لیکي د خپل نوم لیکي د هر یو نوم چې لیکي تاسو نه کوي یو buchstabieren البته په خبرو کې تاسو نه څوک غواړي هغه نه معلومیږي فرق نه کوي او که چیرې په قلم باندې لیکي مثلا کتابچه کې چیرې لیکي buchstabieren یعنی یو چې کله شو نو هغه به غټ لیکي ښه اوس دلته موږ تاسو راخلو مثلا هغه ده بلګین اول مثلا بلګین باندې لیکو بلګین نه شروع کوو مثلا بلګین دوه مسافه مې ورکړي ښه دا د یو ملک سپیل buchstabieren دی وشو اوس مثلا د دې ملکونه مثلا د یو بل نوم راخلو اول سر نه به راخلو دوچلاند مثلا دوچلاند به راخلو دو لان ښه دا د دوچلاند شو یا یعنی دا بل ملک دا ټکم چې سره یې یعنی دغه سر نه نیول دغه سر پورې یو ملک یا یو نوم یا اوس به دې ځکه د خپل وطن نوم ولیکو ځکه چې د دې buchstabieren کو کنه اوس اف مثلا افغانستان صحیح ده او ښه بس ګران دوستانو دغه درس او امیدوارم چې تاسو په باندې پوه شئ او نور خو څه مشکل پکې نشته ښه ګران دوستانو یو خبره درته بل کول غواړم کنه زه هغه تاسو ته په بل ویډیو کې وایم چې کومه کیسه موږ تاسو درس کوم فلحال دراتلون کې درس پورې په پاک کله باندې سپارم فلحال چوس